السلام علیکم او ستړي مشئ زه بلال وطنزار یم او دا وخت په تاسو باندې وګورم یو وړوکی شانتې کلیپ د خندا کلیپ د اسماعیل شهید صاحب یو وړوکی شانتې ویډیو مې راوړې د خندا ډېره پخوانۍ ډرامه مینځرما د هغې نه مې یو وړوکی شانتې کلیپ راغوستی دی راځئ چې دغه کلیپ وګورو جنه یا جنه شوینک بختی و جنه څه چل دی داجي څه دی وی تا نه یادوم مور دی یادوم ورشه مور ته دی ورشه نو هغې ته څه وی نو څه به ورته ویم کنه نیکبختي زما به ورسره ځان له څه خبرې اوس ته څه له تپوسونه کوې مړ وی ورشه ورسې ورته دا څه ټک ټک راته ګوري ورشه مور ته دې اواز کړه که نه تم پوره مشروع ته شوې ښه اواز کوم ورته داجي مورې یا مورې هله ورشه داجي بیا چغې جوړې کړي دي نو اوس ما ته څه وایي تا ما ته څه وایې ها یا جینۍ ته زما دا چغې نه اورې نو دا زه جینۍ یم چې ته راته جینۍ جینۍ چغې وهې نو که جینۍ مې درته ووایې نو کومه ګناه وشوه په دې عمر کې د بنده خوله په داسې خبرو باندې ښکاري ولې پرې خوله بده ښکاري زه خو یم هسې پرې د بنده د خولې خوړ خشي که ښه وایه که نه څه دې وې راته هسې ما دا خبره کوله که نه چې که خیر دا ځل به په اختر کې څه پخې نو د دې خبرو لپاره تا ما پسې چغې وهلې نو بد مې وکړه نو اختر ته خو لا ډېره موده پرته ده ونېکبختي نو څه غم خو یې په کار دی که نه هغه د چا خبره چې اختر تېر شي نو نکري دې په دیوانو ته ولې ښه ده چې را یاد دې کړه ما وی چې دا ځلې که خیر یې اختر کې د ښار نه ښې غوندې ښکلې نکریزې به راوړي خدای هسې چې ډېر خوند به وکړي ښه څه به خوند وکړي ستا په لاسونو نکریزې زه خورا زه درته خپل ځان نه یادوم شیرینې او فوزیې دپاره درته وایم نه نه بس ټیک ته به یم لګې زه خورا په دې عمر کې را پورې سله خلک خندی څوک به در پورې وخاندي چې بابا ډېر روان دی ښه چې دا بوټان ویل ما کوم نه ته څه وې نن خو ډېر په مینه کې خیر خو دی هسې ما دا ویل که نه چې د دې خولې نه خوند مې لږ خراب شوی دی که بېګانه یو چرګ په دې طبخي باندې واړو راواړو نو په ایمان چې په بیه به مې واخلي داسې په خواره خوله د چرګ نوم واخلې لکه چې ټول عمر دې چېرته چرګ نه دی خوړلی ونېکبختي ولې مې نه دی خوړلی خو چې ته یې په خپل لاس سور کړې که نه بیا د هغې بل شیان خوندي که نه وې سور بیا کوم سور بیا کومه دا نه خو شامل دې مه کوه او ستا خبره کوم که نه پولو ته مې لږ زړه شوی دی بیا پولو او بیا پولو خورم زه او تکلیف تاته نو بازار ته لاړ شه غوښه راوړه ښه برم شوه زما کونټۍ وې خواره نو کونټۍ ته دې ساجت دی و نن سبا د قصابانو ډېره نشه اوچته شوې ده که نه نیکبختي ځان سره خپله وسله ګرځول ډېر ضروري دي سترګې وغړوه نو دا د دري لاندې کونټۍ زوړنده ده بس کرتې مه کوه رښتیا خبره ده زه چې کله وزګار شم که نه او ما سره لږ ټایم میلاو شي نو زه د اسماعیل شهید صاحب یو وړوکی شانت کلیپ ولګوم هغه وګورم دا خبره دې یاد وي چې اسماعیل شهید صاحب ډېر د کمال اکټر دی او ډېر د خندا اکټر دی د کو د ماشوم پارټ وي کو د بوډا پارټ وي کو د بوډۍ پارټ وي که هر څنګه پارټ وي دا د کول هسې ګپ دی بیخي الله دې ور ډېر ژوند ورکړي ډېره محنت یې کړې دی پښتنه خاوره باندې ډېرې هلې ځلې کړي دي زموږ دعاګانې ورسره تل وي نو دا وه نننۍ زموږ ویډیو د اسماعیل شهید صاحب امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او موږ نه راکړئ اجازت د راتلونکي ویډیو لپاره والسلام